السلام علیکم ستړي مشي په خیر راغلی دوستانو. منصف خان یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې حاضر شوم. راغلی هم بازار ته خانصیب کاکا دکان ته. امید چې وړوکی شانتي ویډیو هم د خپلو کتونکو سره شیر کړم. دا وخت د اکبرپورې بازار کې موجود یم. دلته زموږ د کلي عباس او صالح چې دلته تخکلو کړی فروټ پې پراتی خو ما یې هغوی سره به میلو شو ګپ شپ ورسره ولګو. تاسو سره به په ویډیو کې هم وړاندې وکړو خو بدقسمتۍ نه هغوی چې دی نن بند دي. دا وخت چې دی خانصیب کاکا رالیم ورسره استاد هم دی زموږه. خانصیب کاکا څنګه حل دی؟ صحتونه هم ښه دي؟ خانصیب کاکا د سوداګانو حوالې سره څه وایي ګراني شوې ده که بیا ګراني شوي؟ زه خو اورم که نه کارزاني ده ګراني شوې ده که نه؟ نو دا څه ګران شوي دي نن سبا؟ هغې لږ راته معلومات راکئ. غوړي څونه ګران شوي اوړه؟ تقریبا 80 او 100 روپۍ چې دی ریټونو کې اضافه شوي د فرق ورکې راغلی دی. د سپیشل اوړو څه ریټ دی خانصیب کاکا؟ سپیشل اوړو د کوالټو خبره په 17.5 هم شته او په 18.5 هم شته. 17.5 18.5 دی کې کوالټي باندې چې دی بیا مطلب کمپرومایز نه کوي خانصیب کاکا. نو اکثر له داسې ګاک وي که نه چې هغوی وي هلته په 1750 وه. نو د دې د وجې دی دواړه کوالټیانې راوړي چې بیا هغوی ته ښیي په هغې کې ورته فرق هم ښیي. نور هم داسې سوداګانې چې دی لږې ډېرې ګرانې شوي دي او بالکل دا د خانصیب کاکا دکان دی. مونږ دلته نه سودا وړو. دا وګورئ دا غوړو دپاره رالی وم. دا وخت چې دی زه چولو دپاره راغلم. دلته نه به کورخې هلم ډېر زیات زبردست کورخې چې دلته تیارېږي او د اکبرپورې کورخې زه به درته څه ووایم. ما ډېرو ځایونو کې چې دی کورخې خوړلي دي چولې خوړلي دي خو داسې کورخې چې دی هېڅ چېرته ما نه دي لیدلي. د هغې مین وجه دا ده چې دلته کې سرکه ډېره زیاته ښایسته تیارېږي. دې کې ټول کمال چې دی هغه د سرکې وي. دا له خیره سره کورخې اوس تیاری. فرینډز دا وخت چې دی زه د بونۍ په چوک کې وم. ماښام اذانونه وشوله او دا وخت څه داسې قسمه مناظر دي د بازار. نو دا له خیره سره تاسو ورولم. دلته کې یو غټ سټاپ دی. دې ځینه چې دی پېښور ته خلک ځي راځي. دا وګورئ دا د ګاډو سټاپ دی ښه بونۍ چوک کې. دا وګورئ له خیره سره دلته کې دا چینچیانې ولاړي. دا مین سټاپ دی. دې ځینه پېښور په خوا چې دی خلک ځي. نو دلته نه ګاډي کې خیږم او بیا هلته پېښور کې هم چې دی اډه ده هلته نه پکې هم راځي. له خیره سره دا د امجد خان دکان ته رالم. زموږ د کلي نه تعلق ساتي. دلته د موټرسیکلو دکان دی که نه. دا بایک سمومه لایټ والا سموم ارن والا سمومه ټیپټې مې ورته وکړي موبلیل مې پکې واچول. د هغې وجه دا ده چې سبا لپاره زموږ سپلین دی هغه ځي ته به ځو او انشاءالله ښایسته ښایسته ویلاګونه به چې دی د هغه ځي راځي. نو هغې دپاره هم چې دی هر څه کمپلیټ ریډي کړله او بس لږه ډېره خرچه هم چې دی په خپل بایک باندې وکړله. او بس دا چې دی لایټ اوس دغه دی سمۍ له خیره سرې او دې نه پس چې دی کور ته به ځمه. سودا مې هم راغوښتې وه لیټ شومه خو انشاءالله سبا لپاره چې دی تیاري به کمپلیټ کړو او هغې نه پس به روانګي کوو او ماشاءالله له خیر سره لیټ هم سم شولو. ښه ماشاءالله دا دی ځوان سم کړلو.